خو مونږ به په دغه وطن کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناموس چغه پورته کوو، مونږ به سوال کوو، مونږ به خیرات غواړو، مونږ به یو دروازه ډبو او د نبی علیه السلام هر امتی ته به وایو ای د نبی علیه السلام امتی، د محشر په ورځ د نبی علیه السلام د شفاعت امید نه لري، تمه نه لري، نو کو لري بیا در باندې قرض دي د مدینه د جانان چې داغه د عزت تحفظ کې راشه ما سره ودرېګا. زنن د پاکستان په چوکونو چوراهو روډونو باندې ولی आवाज ولاړ يم، ولی ته د نبی علیہ السلام امتی نه، ولی د آسیه ملعونه چې د نبی علیہ السلام ګستاخی کړي وا ستا دل ازاری نه ده کړي، ستا زړه نه ده خفه کړي چې نبی علیہ السلام رانه خفه کو، ته په دې خفه نشوي چې ابوبکر صدیق رانه خفه کو، ته په دې خفه نشوي چې حضرت عمر رانه خفه کو، ته په دې خفه نشوي جنت البقیع کې 11000 صحابه کرام رانه خفه کړل، ته په دې خفه نشوي بیبي فاطمه رانه خفه کړه، ته په دې خفه نشوي حضرت عائشه رانه خفه کړه، ته په دې خفه نشوي. د بیا دې په خپل ژوند کې ایمان لګ وګوره چې شته او کنهشته ده، برقرار پاتې دی او کنه دی پاتې، چې ته د نبی علیہ السلام په بی عزتۍ خفه نشولې، ایمان باندې د نظر ثانی وکړه. الله رب العالمین دې په دغه ملک کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناموس حفاظت نصیب کړي او محفوظ به ان شاء الله په خیر. موږ د خپل رب سره عهد کړی دی، ربا موږ به بیلمازه ضرور یو، الله موږ به ګناهګار ضرور یو، الله موږ به سیاهکار ضرور یو، الله رب العالمین موږ به ډېر خطاکار یو، خو رب ذوالجلاله ستا د حبیب د در سره چرته بې وفایي نشو کولی. دا مو د ژوند آخري تمنا ده چې کله د هر طرف نه ناامید شو او د محشر میدان وي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت به راته نصیب کېږي. ټول دنیا خاموشه ده او موږ به خاموش نه پاتې کېږو، موږ به د خپل محبوب سره د وفادارۍ اظهار کوو، موږ به د ختم نبوت دفاع کوو ان شاء الله. دا د نبی علیہ السلام په موږ قرض دی، دا په هر امتی باندې قرض دی. چا چې دا قرض ادا نکو د نبی علیہ السلام د حوض کوثر تمه ملري، د نبی علیہ السلام نه د شفاعت تمه ملري، هغه امتیان وي د محشر په میدان کې به الله د کوثر نه واپس کی. نبی علیہ السلام به فرمایي یا ربي خدایا هؤلاء من امتی، دا زما امتیان دي. بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام به فرمایي ربا انهم مني، دا زما ملګری دي. بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام به فرمایي ربا دا خلق دی ولی واپس کړل د حوض کوثر نه، اصحابي. الله رب العالمین ورته فرمایي زما حبیبا تا ته صفته ده ماذا حدثوا بعدك، ستانه ورستو دی په کوم ولار روان شوی دي، تا ته د دې صفته ده دوی ستا د حوض کوثر حقدار نه دي، دوی ستا د شفاعت حقدار نه دي. الله دې مونږ په هغه خلکو کې چرته نشماري، الله رب العالمین دې مونږ په هغه خلکو کې شمار کې چاته چې نبی علیه السلام د محشر په میدان کې په خندا باندې استقبال کوي، چاته چې نبی علیه السلام د محشر په میدان کې په خپل لب مبارکو کې د کوثر اوبو اسکی، الله دې مونږ په هغه خلکو کې شمار کې.